بسم الله الرحمن الرحیم. اروماتیک مرکبات اکسیدانتو په مقابلو کې غښتلي دي، قوي دي، کلک دي. لکه مثلا نایتریک اسید شو، کرومیک اسید شو، پوتاشیم پرمنګناټ محلول شو، هایدروجن پر اکساید شو. نو په عادي شرایطو کې په بنزین باندې څه اغیزه نه کوي. نو که بنزین سره مثال په توګه په عادي شرایطو کې منګه پر اکساید واچو نو ریکشن تعامل نه کوي. او همدارنګې که موږ نایتریک اسید واچو او HNO3 نه وي، اوس H2SO4 سره نه وي، د دې ریکشن نه کېږي. صحیح ده، موږ سره ریکشن نه کوي. همدارنګې کرومیک اسید که واخلو موږ H2CrO4 بیا هم ریکشن موږ سره نه کېږي. صحیح ده. همدارنګې پوتاشیم پرمنګنیټ محلول ته واخلي نو بنزین باندې زور نه رسیږي. او د دوی بنزین چې د بنزین ثبات د پرافین نم زیات دی، ځکه پرافین نایتریشن کیږي، نایتریشن د هغې څه کیږي، ترسره کیږي. نو که موږ اوزون سره یو ځای کړو، بنزین چې دی اوزون سره موږ یو ځای کړو، اوزون سره موږ یو ځای کړو، نو موږ سره ټرای اوزوناید راکوي. دلته هم O3 راکوي. او دلته هم O3 راکوي. دې ټول کې دا ټرای اوزوناید دی، ټرای اوزوناید. او که دې سره موږ جست یو ځای کړو بیا نو بیا ګلایکوزایل ورکوي. چې ورکوي ګلایکوزایل. ون ټو ایتان ډایال ورته وایي په پاک کې ګلایوزایل ورته وایي. خو که موږ چېرته دا خو موږ د اوزونالیسیس دی ته موږ یو اوزون په واسطه یو مرکب تجزیه کول، اوزونالیسیس. خو که موږ ویپر پیز اکسیډیشن وکړو، یعنې موږ یې بخارات ته بدل کړو دا بنزین، ویپر پیز اکسیډیشن یې وکړو، دی نه. مثلا بنزین موږ واخلو او اکسیجن سره یو ځای کړو، خو کیټلیسټ په شتون کې
او کټلیسټ دی V2O5 فاسفورس پینټ اکساید. نو که بنزین موږ هوا سره اکسیجن سره د وینیډیم پینټ اکساید په شتون کې په 450 تودوخې درجه کې دې له موږ تودوخه ورکو، نو موږ سره چې کوم مرکب جوړوي هغې ته موږ میلک ان هایډراید یو. که مرکب چې جوړوي هغې ته موږ څه یو میلک ان هایډراید. دې ته موږ میلک ان هایډراید یو. پلس اوبو پلس 4 مالیکیول کاربن ډای اکساید. خو که موږ د بنزین هومولوګ واخلو، د بنزین هومولوګ لکه ټلوین، یا د بنزین مشتقات موږ واخلو، نو هغې باندې اکسیدانتونه اغېز کولی شي، اغېز کوي، او د هغوی الکایل برخې چې دي ډیپینډ کوي په کتلیست باندې چې موږ وبخئ په اکسیډانټ باندې چې موږ اکسیډانټ چې استعمالوو. که موږ کیمینوفور استعمال کوو، کیمینوفور استعمال کو تیزابي محیط کې او تودوخه هم ورکو، نو د الکایل څنډې چې کومې دي صحیح ده، د الکایل زنځیر، د الکایل برخې چې دي دا بدلیږي، تجزیه کیږي، اکسیدیشن کیږي او بدلیږي په کاربوکسیل ګروپ باندې. نو ما سره چې جوړ شو بنزویک اسید جوړ شو. جوړ شو بنزویک اسید. خو که موږ تعامل وکړو د منګنیز ډای اکساید سره، صحیح ده، H پلس تیزابي محیط کې، یا کرومایل کلوراید سره، یا د CrO2 سره موږ وکړو تیزابي محیط کې، نو بیا په الډیهایډ بدلیږي، بنز الډیهایډ باندې. نو که موږ هر یو قسمه ماویزي موږ سره خو بدلیږي په بنزویک اسید باندې، او دا یو ښه ریکشن دی چې موږ ته برانچ وښیي چې برانچ چېرته دی. په بنزین کړۍ کې برانچ چېرته دی. مثلا که زه ایتایل بنزین واخلم او د همدې ریکشن زه مثلا د پوټاشیم پرمنګنیټ سره وکړم تیزابي محیط کې او تودوخه ورکړم، او یا زه آیسوپروپایل واخلم، آیسوپروپایل بنزین، آیسوپروپایل بنزین واخلم، آیسوپروپایل بنزین دی، او دا ایتایل بنزین دی. او د ده ریکشن زه وکړم د سوډیم ډایکرومیټ سره چې دا اکسیډانټ دی، قوي اکسیډانټ دی، تیزابي محیط کې تودوخه ورکړم. دا مثلث علامه زما مطلب دا چې تودوخه، نو ما سره محصول همغه یو راځي چې هغه بنزویک اسید دی.
نو کمپاوند زما مغه یو دی بنزویک اسید راځي. نو دا موږ ته دا ښیي چې دا څو معاوضه لري. صحیح ده. که مثلا یو بنزویک اسید راغی یو کاربکسل ګروپ سره، نو دې مطلب دی چې دغه کړۍ یوه دغه لري. او که چېرته مثلا موږ سره داسې و چې مثال په توګه پارازایلینو، صحیح ده، او د دې ریاکشن وکړي هم دې ریجنټونو سره، نو تا سره بیا داسې کمپاوند جوړېږي. نو دا تا اصل کې څه ښیي؟ جانبي ځنځیرونو موقعیت درته ښیي چې دې موقعیت چېرته دی. نو ګټه یې څه شی ده چې د جانبي معاوضونو ځای درته ښیي چې ځای چېرته دی. او بل د دې ګټه دا ده دې تعامل چې تا ته څه ښیي؟ تعداد ښیي چې جانبي معاوضونه ستا یو دی، دوه دي، درې دي، د هغې شمېر درته ښیي. نو دې وجې نه دا ریاکشن چې دی د اکسیډیشن د ارومیټک معاوض برخو دا ډېر مهم تعامل دی په ساختمان په معلومولو کې.